ښایسته هلکانو سره لواطت، بچه‌بازي او همجنس بازي کول او د هغې نقصانونه. دوستانو، څومره چې خلک د دین نه لرې کېږي نو هغومره بېحیایي زیاتېږي او په دې بېحیایي کې یو لواطت او همجنس بازي هم ده چې نن سبا زموږ په ټولنه کې دا کار ډېر زیات عام شوی دی چې خلک د ښایسته هلکانو سره یارانې کوي او ناروا کارونه ورسره کوي چې د دې کارونو نه ډېرې زیاتې بیماریانې را پیدا کېدلی شي، ځکه چې تاسو به هم اکثر لیدلی وي چې خلک ځان سره ښایسته هلکان ګرځوي. نو کوم خلک چې هلک د یارانې او ناروا کارونو په غرض ساتي نو په هغه خلکو باندې لعنتونه راوریږي. دا کار به د لوط علیه السلام قوم هم کولو چې الله پاک پرې سخت عذاب نازل کو. نن سبا د شهوت وږي انسانان همدغسې هلکانو سره د شا لخوا غلط کارونه کوي. دا کار د فاعل او مفعول یعنی کوونکي او ورکوونکي دواړو لپاره ډیر زیات خطرناک ثابتېدلی شي. ډاکټرانو په یو نوي ریسرچ کې ویلي دي چې کوم خلک چې ورکول کوي هغوی دې کار سره عادت کیږي او د عادت سره سره اخر تر دې حده ورسیږي چې یو وخت کې بیخي د دوی په مقعد کې یعنی دوبر کې سوزش پیدا کیږي او کوشش کوي چې ډیر دغه کار وکړي. داسې غلط کار کوونکي خلک د هر اړخ نه کمزوري کیږي او د وجود پټې یا جوړونه هم کمزوري کیږي او لوی نقصان دا هم وي چې د واده نه وروسته خپلې ښځې سره د کوروالي کولو قابل نه پاتې کیږي او کوروالي کې پاتې راځي. د خپل خواهش پوره کولو لپاره یو داسې غلطه لاره باندې تلل چې بیا د ټول عمر لپاره په مسایلو کې راګیر وي، هغه همدا ناروا لاره ده. ځینې خلک د لاس نه هم کار اخلي، لواطت کوي، همجنس بازي کوي یا زنا کوي. نو دوستانو، دا هغه ګناهونه دي چې د یو څو منټو په خاطر د خوند اخیستو لپاره د وجود او عمل لوی نقصان کولی شي او الله پاک هم په دې کارونو سره ناراضه کیږي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان د دې پلیت عمل نه وساتي، امین. دوستانو، د ویډیو د کتلو ډیره زیاته مننه کوم. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.